بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاه محمود واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه تاسو بدرانه خدمت کیم. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترم لیدونکو که تاسو لومړي ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست د همدې ویډیو لاندې سبسکرایب په سره بټن باندې کلیک وکړئ او په څنګ کې ورسره د زنګ یا بیل په نشان هم کلیک وکړئ. د دې پیدا به دا شي چې هر کله نوې ویډیو اپلوډ کوم تاسو به ډېر ژر د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې دررسیږي. د نن ورځې په خپرونه کې لرو چې څنګه کولی شو په کمپیوټر کې په یو کلیک سره په زرهاوو فولډرونه جوړ کړو. مثلا موږ په یو وخت کې غواړو زیاتو فولډرونو ته ضرورت ولرو او هغه غواړو موږ جوړ کړو، نو کولی شو چې یوازې په یو کلیک سره تاسو چې څومره اندازه غواړئ فولډرونه تاسو جوړولی شئ. نو راځو د فولډرونو د جوړولو طریقه ښایو، هغه هم په یو کلیک سره. راځئ چې درس باندې شروع وکړو. را به شي دوستانو، تاسو به دلته سټارټ مینو ته به راشئ او په سرچ کې به ورته دلته ولیکئ سرچ کې به دلته ولیکئ نوټ پیډ به دلته ولیکئ. تاسو به نوټ پیډ پروګرام اوپن شي. نوټ پیډ دلته به ولیکئ تاسو MD به ولیکئ MD. او که زه دلته فولډرونو ته نومونه ورکوم خو زموږ نه وخت ډېر اخلي، نو په دې خاطر زه نه غواړم چې ویډیو اوږده شي، نو زه به فولډرو ته په نمبر باندې نوم ورکړم. مثلا یو فولډر د یو په نامه باندې جوړوم، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نو په همدې طریقه په زرهاوو فولډرونه که تاسو کولی شئ پکې جوړ کړئ. بیا به څه وکړئ؟ کلوز به کړئ د دې ځای نه. صحیح شو؟ کله مو چې کلوز کړو سیف به کړئ. خو دلته چې کله سیف کوئ په څه نامه به یې سیف کوئ؟ یو نوم به ورته تاسو ورکول غواړئ. مثلا دلته ورته زه یو نوم ورکوم، فولډر کریټر نوم ورته ورکوم، ځکه چې فولډر یې جوړوي که نه. نو تاسو چې هر نوم غواړئ هغه ورته تاسو ورکولی شئ. کله مو چې دغه ورته ورکړو نو بیا به په کوم ایکسټنشن باندې به یې سیف کوئ؟ د بیټ په ایکسټنشن باندې به یې سیف کوئ. دا به دې وران کوئ ډاټ بیټ. او دا به څنګه کوئ؟ سیف به کوئ. په کوم ځای کې سیف کوئ؟ په ډیسکټاپ باندې به سیف کوئ او سیف باندې به دلته کلیک وکړئ. نو دې ته به زه زوم آوټ شم. نو دلته اوس موږ سره د فولډر کریټر په نامه باندې فولډر څنګه شو؟ جوړ شو. زه چې دا باندې کله کلیک وکړم، یو دانه کلیک، نو څه ګوره، نو موږ ورته هغه فولډرونو تعداد ورکړی و چې د یو څخه نیولې تر 12 پورې فولډرونه موږ ته په څنګه کړو؟ په یو کلیک سره جوړ کړلو. نو په تاسو کولی شئ چې د یو څخه په میلیونهاو په زرهاو فولډرونه په همدې طریقه سره په یو کلیک سره جوړ کړئ. نو محترمو دوستانو، که چېرته مو دغه ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو په باره کې کمنټ ورکړئ او خپل نظریات انتقادات راسره شریک کړئ، پوښتنې راسره شریکې کړئ تر څو ستاسو مشکلات حل شي. زما هیله او مقصد یوازینی دا دی تر څو خپلو پښتنو وروڼو ته په همدې طریقه سره خدمت وکړم. نو زما لویه هیله همدغه وه. نو په همدې خاطر ما په یوټیوب کې چینل جوړ کړی دی تر څو زه خپل معلومات له خپلو ملګرو سره شریک کړم او د هغوی معلوماتو سره چې کوم معلومات دي هغه به زه زده کړم. نو محترمو دوستانو، اوس په یو څو ثانیو وروسته د کمپیوټر په سکرین باندې تاسو ته یا د موبایل تاسو په هر څه کې دا ویډیو ګورئ، زموږ د چینل نور ویډیوګانې به تاسو سره ښکاره کېږي. په هره یوه ویډیو چې تاسو غواړئ کلیک وکړئ، کلیک ورباندې وکړئ، په هغې په باره کې نور معلومات تاسو حاصلولی شئ. نو تر بلې ویډیو چې زه بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر کړم، تاسو پر پاک الله سپارم. د الله په امان.